سلامونه ملګرو. نن بیا هم راغلی یم د یوې نوې ویډیو سره د انشاټ د درېیمې ویډیو د نن ملګرو. دغه به انشاءالله اخري ویډیو وي. څنګه کولی شو چې نور ایډیټینګ په انشاټ کې زده کړو او دغه به د انشاټ اخرنۍ ویډیو وي. ملګرو که چېرته مو زموږ ویډیوګانې خوښېږي نو زموږ چینل ټیچ عمر سکلز ته سره ضرور سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو در سره لایک کړئ او کمنټ در سره ښایسته کمنټ وکړئ ملګرو. نو راځو ملګرو د ویډیو په طرف را به شي ملګرو. خپل انشاټ به راخلاص کړئ چې څنګه مو انشاټ راخلاص کړه. ما خو هغه کوم ایډیټینګ چې مونږ کړی ملګرو زه راځم په همغې باندې کلیک کوم ملګرو. موږ دغه ایډیټ نیمایي کړی و ملګرو. دلته ګورئ ملګرو لکه څنګه چې موږ کوم نیم ایډیټ کړی و چې په دغه آپشنو باندې خبرې کړې وې تر دغه ځای باندې. نو نن راځو په فلټر کې خبره کوو ملګرو. په دغه فلټر ته ورغلو موږ بیا دلته په فلټر باندې کلیک کوو. چې کله په فلټر کلیک کوو ملګرو دلته تاسو کولی شئ د عکس فلټر بدل کړئ ملګرو. هر رقم ته فلټر تاسو ورکولی شئ. تور ورکوئ یا هم زیډ یا هم هر رقم ته فلټر یې تاسو ورکولی شئ. او دې کې اکثره فلټر چې دي ملګرو فری دي، یعنې وی آی پي نه دي ملګرو، پرو نه دي. نو دغلته هر فلټر چې تاسو کولی شئ ورکولی شئ. خو عکس چې ایډیټ کوئ ملګرو را به شي په دغه اډجسټ باندې به کلیک کوئ چې څنګه کولی شو په دغه کې عکس ایډیټ کړو. دې خوا ته چې کوئ ملګرو دغه آپشن نو ستاسو رڼا تېز زیاتېږي او په دې خوا آپشن کې د دې رڼا تتېږي. نو زه یې دې خوا بیایم چې رڼا یې لږ تته شي. اوس راځم په دې دویم آپشن باندې کلیک کوم. دلته ګورئ ملګرو که دې خوا کې نو عکس داسې تت غوندې راځي او که دې خوا کې لږ ښه راځي ملګرو. نو زه یې دې خوا کوم ملګرو. دلته به هر یو ته تاسو ګورئ لکه چې کوم خوا ته تاسو بیایئ هغه خوا ته چې کوم خوا ته ستاسو عکس راتله همغه خوا ته به یې بیایئ ملګرو. لکه څنګه چې زه دلته ګورئ ملګرو چې دې خوا یې بوځم عکس یو رقم راځي، دې خوا یې بوځم بل رقم راځي. نو چې هر رقم ته ستاسو خوښه وو هغه رقم ته ایډیټینګ پکې وکړئ ملګرو. او بل ملګرو دغلته راشئ ملګرو دغه آپشن ګورئ په دې کې تاسو کولی شئ چې د عکس رڼا زیاته کړئ تته کړئ. په دغه کې تاسو کولی شئ ملګرو. دغه ګورئ ملګرو اول عکس یو رقم ته و اوس عکس بل رقم ته شو. نو ملګرو را به شي په دا ټیک مار باندې به کلیک کړئ چې کله مو ایډیټینګ په دغه کې وکړم. بیا به راشئ ملګرو بیا به دا ټیک مار باندې کلیک کړئ. بیا به راشئ ملګرو په دغه فیب باندې کلیک کړئ. په فیب کې دغه شیان تاسو ته ښیي ملګرو لکه څنګه چې زه اکثره وخت تاسو ته د ګرین سکرین ویډیوګانې در کومه یا هم ملګرو نور تاسو ته دا سټیکر یې غواړئ چې پکې ولګوئ هم تاسو لګولی شئ ملګرو. ملګرو په دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې کوم دویم عکس پرې ولګوئ یا هم کولی شئ چې کوم سټیکر پرې ور ولګوئ. لکه زه مثلا راځم دلته یو سټیکر راخلم ملګرو د خپلې ګالري نه یو آپشن راخلم ملګرو. لکه څرنګه چې دلته تاسو ته ښکاري ملګرو. مثلا زه دغلته یو سټیکر راخلم. مثلا ملګرو ما دغه د کلنشیکوف هغه راواخیسته که نه. ګورئ ملګرو کولی شئ تاسو په دغه فیب کې همدغه رقم ته دغه سټیکر اضافه کړئ یا هم کومه بله اضافي ویډیو غواړئ د ایډیټینګ یې هر چیز غواړئ. لکه څنګه چې زه دغه ګرین سکرین ویډیوګانې راخلم ملګرو. دغه ګورئ ملګرو دلته ګورئ ملګرو دا دغسې غټه به کوئ ملګرو. چې کله مو غټه کړه دلته به راشئ ملګرو دغه کټ اوټ ته به راشئ. په دې کې زه تاسو ته زیات آپشن راځي. په دغه کټ اوټ کې تاسو کولی شئ چې د یوې ویډیو یو سکرین هغه کوئ ریموو کوئ ملګرو. یعنې که سکرین یې ګرین یا هر رقم ته یي که نه ملګرو تاسو کولی شئ په دې کټ اوټ کې د سکرین ریموو کوئ یعنې رنګ یې ریموو کوئ. کولی شئ په دغه ځای کې د ویډیو بیکګراوند هم کټ کړئ ملګرو. بل کراپ دی ملګرو. په دغه کراپ کې دا کوم شی چې تاسو راخیستی کولی شئ د دې هغه سایز انتخاب کړئ ملګرو. را به شي په دا ټیک مار باندې کلیک کړئ. سایز یې همدا دی ملګرو، صحیح دی. او دلته تاسو نور زیات غلیدلی شئ افیکټ یې بلنډ همدارنګه کافي او همدارنګه نور تاسو ته زیات آپشن یې درکوي ملګرو. بل ملګرو دلته چې دی دغه آپشن دی دې کې کار مه لري. دلته د ویډیو سایز درته ښیي ملګرو چې په دغه ایډیټ باندې کلیک کړئ. تاسو څونه غواړئ چې ویډیو جوړه شي همغومره بیا ویډیو جوړېږي ملګرو. نو موږ خو تیار دلته ویډیو سلیکټ کړې وه اول سر کې. په دغه ځای کې ملګرو په دغه آپشن باندې چې تاسو کلیک کړئ دلته زیات یې هغه درکوي. دلته تاسو ته وایي چې عکس مو کوم ډیزاین کې راشي ملګرو. زه دغلته زیات آپشن دي ملګرو. تاسو کولی شئ هر یو انتخاب کړئ ملګرو. دلته ګورئ اکثر هغه چې دي دغه په کپ کټ کې چې دي ملګرو په پرو دي یعنې په پیسو ورکوي بغیر له پیسو نه ورکوي. او په انشاټ کې ملګرو پرې ورکوي. مثلا زه راځم دغه یو ورته انتخاب بیا په دا ټیک مار باندې کلیک کوم. چې کله په ټیک مار باندې کلیک کوم ملګرو دا اوس په ټوله ویډیو باندې انتخاب شي ملګرو. اوس بل راځو ملګرو دلته چې دی آی کټ دلته تاسو ته وایس ښیي ملګرو یعنې ویډیو وایس ښیي چې دغه څنګه کټ کولی شئ دغه درته ښیي. او په دې کراپ کې خو ملګرو موږ اول کې خبر کړې وه. بل چې دی ملګرو سویچ دی په دې کې هم کار مه لرئ ځکه دا اکثر وخت په کار نه راځي ملګرو. بل دلته چې دی دغه یو دی ملګرو. دلته ګورئ ملګرو دلته د عکس ښیي چې تت راشي که تیز رڼا غوندې راشي. نو موږ عکس خپل سایز کې ورته انتخابو. بل ریفلیس دی ملګرو. که مثلا تاسو دغه کوم عکس چې راخیستی دا ستاسو خوښ نه شي تاسو دغه ځای نه کولی شئ په اسانۍ سره چې تاسو ایډیټ ړنګ نه شي کولی شئ بل عکس هم راواخلئ. مثلا زه راځم ملګرو دلته بل عکس راخلم. مثلا زه دلته راځم دغه یو عکس راخلم ملګرو. مثلا دغه عکس ما راواخیسته. ګورئ ملګرو دلته بغیر له ایډیټینګ زموږ بل عکس راواخیسته. نو په ریپلیس کې تاسو دغه کولی شئ. بل وایس افیکټ دی ملګرو. په دغه ځای کې کولی شئ تاسو خپل وایس حساب کړئ یا هم تاسو کولی شئ چې یو وایس بل وایس ته چینج کړئ یعنې د ښځه واسطه یا هم بل ته. او په دغه ځای کې ملګرو دا روټیټ دی. په دې کې تاسو کولی شئ چې عکس یعنې څه رقم ته غواړئ چې راشي همغسې کولی شئ ملګرو. یعنې عکس اخوا او دېخوا اړولی شئ ملګرو. نو ملګرو دغه مو زموږ د نن ورځې ویډیو. او بل ملګرو تاسو چې څنګه دغه ویډیو ثبت کولی شئ را به شئ په دغه پاس ایکسپورټ باندې کلیک بیا په دغه ایکسپورټ باندې کلیک چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کوم ملګرو دلته ګورئ ملګرو ستاسو ویډیو به دغلته روانه شي ملګرو او ستاسو ویډیو به پکې وځي. نو ملګرو دغه وه زموږ د انشاټ د کورس و. نو انشاءالله زموږ په چینل کې پاتې شئ. موږ به زیاتې نور ښایسته ویډیوګانې درته راوړو ملګرو. نو زموږ چینل ټیچ عمر سکلز ته سره ضرور سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ضرور رسېږي.